عامر بن ثابت بن عبدالله بن زبیر چې یو صالح انسان و. د سهار د لمانځه پر مهال به یې لاسونه پورته کړل او داسې دعا به یې کوله: یا ربه، له تا څخه د عزت مرګ غواړم. د هغه نه سوال وشو چې د عزت مرګ کومه مرګ دی؟ هغه ویلې چې د عزت مرګ دا دی چې الله پاک مې د سجدې پر مهال سا واخلي. د هغه د مرګ پر مهال د ماښام اذان وشو، مرګ ته نږدې و. نه هغه ویلې چې ما جماعت ته بوځئ. هغه ته یې ویلې ته د مرګ پر بستر پروت یې، څنګه دې جماعت ته بوځو؟ ویلې سبحان الله، هلته آوازونه کیږي چې حی علی الصلاح، لمانځه ته راشئ، حی علی الفلاح، کامیابي ته راشئ. او بیا هم زه په خپل بستر کې مړ شم. د هغه وارثینو هغه په اوږو باندې جماعت ته بوته. هغه په ناستې لمونځ وکړه او الله پاک یې په وروستۍ سجده کې ترې ساه واخیسته. له لمونځ پرته د دین سرګرداني، د ژوند د یو ټاکلي نصاب نه لرل، د اخلاقو ښه چلند او ښه سلوک نشتوالی دی. چې لمونځ نه وي هیڅ هم نشته. هغوی چې له الله سره خپلې اړیکې پرې کوي، الله پاک له خلکو سره اړیکه شلوي. زموږ موجودیت، زموږ پاتې کیدل، زموږ بریا او زموږ هره چاره په 5 وخته لمانځه کې ده. او هر کله مو چې لمونځ پرېښود لکه د ګرد او غبار په شان به خواره واره او له منځه ولاړ شو. نن ورځ چې په ظاهره باندې موږ او تاسو وینو چې مسلمانان ذلیله دي او د کفارو او د ظالمانو لاسونه د دوی په وینو باندې سره دي، اصلي لامل دا دی چې مسلمانانو د خپل رب ویر کړی دی. که د مسلمانانو په زړه کې اخلاص وي، دوی د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شي، هر ځای کې به دوی کامیابه او په اوچته غاړه باندې ولاړ وي.